که خانی د یو ظالم پلار ده. یو ورځ په یو کلي کې یو ظالم پلار اوسېدو. د هغه نوم ګل خان و. هغه به په خپله کارونه نه کول او په ماشومانو بچو به یې کارونه او ظلمونه کول. د هغه دوه بچي وو، حمزه او عایشه. د حمزه او د عایشې مور یو میاشت مخکې وفات شوې وه. ګل خان به په دواړو باندې ډیر ظلمونه کول، ځکه چې ګل خان یې خپل پلار نه و، میرنی پلار یې و. یو ورځ عایشه او حمزه دواړه اوده وو. ګل خان په غوسې سره راغلی او وی ویل پاسئ بې غیرتو پیسې راوړئ ګنې مړه کومم. حمزه او عایشه ډیر ویرېدل او حمزه ووی ابو مونږ کوم ځای نه پیسې راوړو. ګل خان غوسه شو زه ستاسو خپل پلار نه یم، ستاسو مور او پلار مړه شوي دي او تاسو ماته پاتې وئ. عایشې وویل ابو نو مونږ خو اوس کول ته ځو. ګل خان نور هم غوسه شو او وی ویل دواړه لاړ شئ او پیسې راوړئ، ماښام د پیسو سره راځئ ګنې کور نه بم وباسم او وبم شړم. عایشه په ژړا شوه ابو مونږ کور نه مه وباسه، مونږه به پیسې راوړو هله به کور ته راځو. ګل خان هغه وخت ډیر خوشحاله شو او وی ویل ماښامه پورې ماله پیسې راوړئ زندگی بم اسانه شي، یعنې انجام بم ډیر خراب ای. دواړه ماشومان کور نه روان شو، بازار ته لاړل. هر ځای کار وکتو خو کار ورته میلاو نشو. عایشې ووی راځه بیا بس اوس به کور ته لاړ شو، زه ډیره اوږې شوې یم. دواړه کور ته راغلل. ګل خان ډیر خوشحاله شو او وی ویل حمزه لومبنۍ خپلې پیسې راکه او بیا به عایشه راکي. حمزه او عایشې ووی ابو مونږ ته خو کار میلاو نشو. ګل خان غوسه شو او دواړه یې ډیر بې دردۍ سره ووهل. په ژړا ژړا کې دواړه اوده شو. په سبا ګل خان بیا راغلی او وی ویل پاسئ پیسې راوړئ ګنې انجام بم ډیر خراب ای. دواړه ماشومان لاړل او په یو چوک هوټل کې ورته کار میلاو شو او هلته یې کار چالو کو. د شپې به یې پیسې ګل خان له ورکولې. یو څو میاشتې تېرې شوې، هره شپه به یې ګل خان له پیسې ورکولې، خو یو ورځ دواړو نه په لاره پیسې غلو واخیستې. چې کور ته راغلل ګل خان ووی پیسې راکئ. حمزه ووی ابو نن پیسې نشته، هغه مونږ نه غلو واخیستې. د ګل خان دا خبره برداشت نشوه او وی ویل تاسو دواړه ماته اوس دروغ وایئ. دواړه ماشومان یې بې دردۍ سره ووهل او کمرې نه یې بهر کړل. بیا یو ورځ د ګل خان نیت بدل شو او د کلي یو خان یې را وغوښتو. خان ته یې ووی زما پیسو ته ضرورت دی او زه د ماشومان خرڅوم. خان ووی دواړه په څو پیسو خرڅئ. ګل خان خوشحاله شو او وی ویل په 1,00,000. خان ګل خان له 1,00,000 روپۍ ورکړې او ماشومان یې ځان سره کور ته بوتلل. حمزه او عایشه ډیر یریدل او ژړلې. خان ورته ووی یریږئ مه، زه یو بزنسمین او یو خانداني انسان یم، زما خپل بچي نشته، نن نه پس تاسو زما بچي وئ. حمزه او عایشه ډیر خوشحاله شو. خان دواړه په یو ښه سکول کې داخل کړل. یو څو کاله پس دواړه کامیاب شو او یو غټ بزنسمینان ته جوړ شو. یو ورځ هغوی خپل زوړ کلي ته راغلل. هلته د روډ غاړې ته یو شرابي انسان پروت و. حمزه او عایشې ووی راځه چې مدد یې وکړو. خو چې خواله ورغلل هغه ګل خان و. د ژوند اخرنۍ ساګانې اخیستې. دواړو وپېژندو او وی ویل دا یو ظالم انسان دی او روان تی شو. یو څو ورځې پس ګل خان مړ شو. حمزه ووی د ظالم دا انجام ای.
مرګرو خو ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ